موږ تاسو د خپل ځانو ته لو لکه زه دروغ وایم رښتیا نه وایم دا د چا په لار روان رښتیا وینا دا د انبیاء صفت دی علیهم الصلاۃ والسلام. ما مخکې تاسو ته ویل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه صادق او امین خلق وګڼلو د نبوت نه مخکې هم صدق باندې مشهور چې د انسان صادق انسان دا ابراهيم عليه السلام بارك الله واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ډیر رښتینی او صدیق ډیر رښتینی دا ویل واذكر في الكتاب ادريس انه كان صادق الوعد دا وعده پوره کوونکی وعده کې رښتینی د شنو نبی عليه الصلاه والسلام د یوسف عليه السلام دا عملی طور باندې صادق انسان او عملی طور باندې داغه عمل به خبره دلالت کوي چې دا رښتینی انسان پوره پر دې کور کې پر دې وطن او د کور مالکا زنانا مالدار حسینه جمیله دی مسافر انسان دا شریعت دروشته نه پلاشته هغه دعوت ورکي وغلقت الابواب وقالت هيت لك دلتوس دا یوسف علیہ السلام عملی صدق خارجي او سبب معاذ الله انه ربي احسن مثواي د خیانت نشم کوله د کور مالک ما سه احسان کی یا سما رب ما سه احسان کی زدا نه فرمانی سکو زګ څنګه خیانت وکړ بیا وخت ورشي او په دې شو باندې یوسف علیہ السلام ویل تم لا خیر ودسي وخت راغی بدنامه په لګي هغه خلک خپل دا اقرار وکړو چې انا راودته عن نفسه ما دنا مطالبه کړ روسو چې جل راوته او اخذ وانه لمن الصادقين دا یوسف دا رښتیا عملی طور باندې رښتیا ول پکا رښتیا هر لحاظ سره جمع تاسو رښتیا وو صاحب کرام دور کې واقع مو تاسو اوریدل یو شمن کې او هغه غړي بجې سره ولې غلام و دچا عبد الله بن عمر د خپل مرګرو سره وته د سبا لیش بنکی باندې امتحان ولې وکړه چې له مو باندې اخر سره هغه ول دا پر دی زما د مالک ول مالک ته چې دا د شرمه خو خور لیش بنکی وته دې ته عملی سره کوي ول فاین الله ولا سمعنا الله خوشته الله شته چې زدا درو ورش بنکی کولم شو دا کار عبد الله بن عمر باندې د دې خبرې دومره اثر وکړ چې لاړ او دا مالک نه غړي مواغست او دا غلام ته په بیا واغست د آزاد کو غړي ولور کې دا ول استاش یو صدق یو رښتیا الله دله په دنیا کې د رښتیا په ذریعہ باندې فائدہ ورکړه تاکي بدل الله ور دشمن کې سوې اين الله الله خوشته الله چته لا هم امين ګوري رښتیا دغه رښتیا په برکت باندې الله تعالی دغه فائدہ ورکړي آزادم شو او غړي بيسي چې پرون دا مملوک او د بل چا خادم اورن په خپل مالک نه غړي بيزو او آزاد ګرځي محترم دا خپل عملونه نه دا به چې موږ تاسو خالص دا خپل عمل باندې باندې دلیل چې موږ رښتینی کړو اچھا سره معاشره کې تاسو پیسې ملو دا ته پته چې فلاني حق کې هغه ته پته نشو ولور دا حدیث غار چې موږ تاسو ته بار بار بیان شوی درې کسان چې غار ته د نشيو به ګټرا گیج نو هغه یو انسان نه وو بلکې دا درې وړه سره وته سوجو کې دا عملی صادقان خلق عملی یو یا الله وسیله کیږي ما ته سم مقابل وشو چې ګناه وکم ما چل پیسې مرګړې او مقام راته او ما ستاسو د وینې د وجه نه ګناه پرې صدق راکې او عملی طور باندې یا الله کما حقیقت کې د عمل سره بار کړې د مصیبت مخلص کا نه خوښ بل یا الله ما سره مزور کار کړو دا به سیما صفاس پاتوي او هغه به سو باندې هغه ما کار شروع کاروبار کړی به سیمه واغسته هغه وخت مناسب کاروبار دا هغه بیا ګټو کا کړی به سي چيله وغیرہ لګ شو بس ویدري سمو د پس څوکاله بس هغه سره راغله ده زما پیسې تاسو پاتې دی ول تاسو ته پیسې ول خاندان کې ما څه ټوکې کې ولنه دستا او صاحب هغه به سو باندې ما تعالی کار شروع بیا خوشاله شو یا لکه د عمل مستاد لپاره کړی نو دې مصیبت نه مخلاص کانه بیا وځي بل ول د مور په خدمت به کړو ټول شپه کې خو په مې وته ولې استاد لپاره سره لپاره ملا کار کړی دې مصیبت نه مخلاص
اکان اقوا شو درې وړه دغه عملی صدق چې دی کنه عملی رښتیا وایي ګناه نه ځان بچ کول چا سره احسان کول د چا په پیسو کې خیانت نه کول هغه د هغې لحاظ ساتل او هغه والا کول دا عملی صدق انسان دنیا کې د مصیبت نه بچ کوي الله نه امید دی چې آخرت کې به د جهنم دور نه بچ